ډېرې مچوکې ماخله والکه بیا مې حسن ته تاوان رسي وای کې درته نه ویلې چې والکه چیش کې ویلې درته او اگر وخت به غږ او تا ورته څه ویلې چې منګکا نیسما قصد الله جانه چې زه څه وایم هغه به ته وایې صحیح ده انګړو جنګه بړو ساته خو روپا چاړه جون انګړو بنګړو سګړو او د تا نم ډېره من څه شوې وال حاجي بابا خو لاړو دا ګوره حاجي صاحب بس راشه دې خوا بس این کا بین کا ویږدمه پټۍ شین کا سړیا چېرته لاړې دا راته ووایه چې مایا نره خوري که نه یو ورځ نه هفته کې یو ډېر ګرم دی ګرم دی خو چې ګرم دی ما خو دې زرکې سره به دی ګپ و شپ لګوه نه و که نه څه ښایسته وخت و ما او تا واده چې دی ګورې په هغه باندې کړی کورتو باندې په کورتو صحیح ده که نه بس زه وایم دوستانو سلامونه سلامونه او زه وایم په حواله کجازونه او د سروبي د ښکلي ښکلي ګلونه او د بابا دغه خړ پړ سلامونه ومنئ زم قربانم شمه مینهوالو نن بابا راوتی دی په چکر باندې سروبي بازار خو ګوره ده خواوشه دا ټول د سروبي بازار دی ښه نو نن غواړم چې دغه د سروبیوالو خلکو سره د زړه خبرې وکړم چې څنګه چل دی دوی د ما غوندې زرکې پسې اخیستې دي که نه لږ ښه دي زه وایم قربانم شمه خو نن بابا چې دی په پامیرویز یوټیوب چینل کې تاسو سره مخامخ دی او د کمرې شاته مې چې دی نیم جهان دی وروره نیم دی او نیم چې جهان دی نو بس جهان خو جهاني نو دوستانو زه وایم د خپرونې تر پایه پورې را سره ملتیا وکړئ بابا چېرته پرېنږدی زه وایم ځواني هغه ځواني وه بس د یار په غم کې لاړه ښه پاتې شئ له ما سره تاسو ښکلې منظره دغه د سروبي بازار وګورئ ښه یا خدایه زرکې چېرته یې ای وای نو ای یاره بس دلته خو یارانم ولاړ دي سلام علیکم سلام علیکم بس زه وایم ګوره د ډېرې مچوکې ماخله والکه بیا مې حسن ته تاوان رسي وای والکه قربانم شمه دوستانو تاسو خو ګوره دا د سروبي بازار دی او دا ښکلي ښکلي ګلان دي زه وایم خدای دې هم دا ګلان لري ښه زه وایم دا ښکلي ښکلي خدای ورک مکې دغه د سروبي دغه د کلي ګلې دي قربان دي ارشاد نو بس دلته ولاړم دا ورور مم چې دی ماشاءالله ډېر ځوان هلکی دی خو ما غوندې وخت به پرې راځي ښه نو اوس راځم زه دا بچه مړی راوبایم دې ته چې وایي مایک ښه دې ټولو نه مخکې خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه زما نوم دی لال زمان وایي لال زمانه قربان دې شمه ته په کوم زمان کې پیدا شوی زه په همدې دنیا کې پیدا شوی یم نه زمان خو یو تیر یو راتلونکی یو سرچپی ته په کوم زمان کې همدې کې پیدا شوی سرچپه زمان کې زنده باد زمان جانه قربان دې شم دا راته ووایه چې څه مصروفیت لري زه خو د هوټل لرم کباب هوټل لري زه وایم کباب به خپله ډېر خوري که خلکو باندې خورم او دا راته ووایه چې هغه ما غوندې زرکې ته به وروړي او که نه دا راته وایه والکه وړي ورته نو دا راته ووایه قربان دې شمه چې څنګه تېرې دغه د مور او پلار او د ورونو شاته دا هنر خو به دې زده کړی چې کباب پټ په واسکټ نه خفه کوم وای تر دې خوا که دا تندی مخ زنده باد والکه لږ دې خواشه سړیه راغلی دلته مونږ په مخ کې لکه مچ غړت راوځو دا څه شی کې زمان جانه قربان دې شمه دا راته ووایه چې اوس څنګه ژوند زندګي څنګه ده والله شکر دی الله په فضل ښه خوشحاله یو بس ښه ژوند تېرېږي وایي زنده باد زمان زما چې دی نو وسې دی ښه بس وسې زه وایم زندګي ولاړه بس زه خو زرکې وخوړم وای نو بس ځوانه وه بس د زرکې غوندې به کوتېږده به راته بس زه یې تباه کړم اخر مې وکړه تا څنګه چلو والله بس
ما ماشومتوب ته کې یارانه په بس- غوړو کړې که په ماشومتوب کباب کې- دا راته ماشومتوب کې راته وایي ماشومتوب کې په غم اړولې وي غم یې اړولې. وای نو لا زمانه دا راته ووایه چې کومه ټپه به دې ورته ویل هغه ټپه خو راته ووایه چپه ها واه څه به دې ورته ویلې کومه ټپه یاره ټپه خو ما ته نه راځي نه سترګې دې تورې پرانجو که او د تورو سترګو زرکې سوداګر راغلي یاره زه وایم قربان دې شم الله دې نو لال نه خراب زمان جانه دا راته ووایه چې دغه سروبي حالات خو ماشاءالله نن سبا ښه دي ډېر ښایسته حالات دي ډېر نورمال حالات او دي ما ډېر ښایسته. اورېدلي دي دغه سروبي خلک چې دا ډېر مېلمه پاله ډېر خلک دي تکړه خلک دي زین نیک خلک ځکه دي چې دا د ما ټول دی دا وګوره راځه دې خوا راشه دا پهلوان دا ما راځه قربان راځه زنده‌باد دي دا زمان وسعی دی څه نوم دی د جانه اسدالله قربان وای جار دي شه ما اسدالله جانه دا راته وایي څنګه یې والله شکر د خپل خیر ژوند ښه تېرېږي زما غوندې په ډیستو پیستو روانې که صحیح نه تکړه یو او ماشاءالله خدای دې همدغه شانتې تکړه لره دا راته ووایه چې څه شی کې کاروبار دالته غرپه لرو ترکاري غرپل ترکاري بس زه وایم چې هر څه خو چې یو 2 روپۍ کور دپاره وګټو ماشومانو دپاره نو زما یو سوال به وکړم دغه به ما پسې ته وایي صحیح ده خوښه دې دا اسدالله ټولو خوښه ده یو چک ورته وکړه ای زنده‌باد دي زنده‌باد ښه اسدالله جانه چې زه څه وایم هغه به ته وایي صحیح ده انګړو جنګه بړو سیاته خو روپا چاړه جون انګړو بنګړو سګړو انګړو بنګه جوړو شو غبره طاقتو یاره نشو ویل و خیر بله کوشش وکړه هغه به ویل نه لږ کوشش دې وویله زما اګړو بګړو چک کړه بل جا یا خدایه سړیا دا دې داسې وویله لکه زما دا خپې چې کږې وږې روانې قربانم شم اسدالله جانه تا نه هم ډېره مننه او زمان جانه تا نه هم ډېره مننه دا راته ووایه په اخره کې بابا خو چکر باندې بابا دی نو بابا یې که نه بابا نو په بس ګران زه یې. وایم پامیرویز تاسو به وایئ زنده‌باد زه بیخي. زه وایم پامیرویز دی بابا دی بابا هم زنده‌باد بابا والکا بابا مینه در باندې راغله چې کې مینه را باندې راغله زرکینه می ولې په کور شری مخ ودونه ما چوک ما خلا شړیا او بس وکم نو وسیدي خدای دې دوی آباد لري بابا دې ژوندی بابا دې زنده‌باد قربان دي شمه خیره بابا دې کې ژوندی بابا ژوندی. راشه ما شکر خانو مجھے نوسو ما ته بس زه وایم چې یو خدای پامانی دې پاره زه وایم چې بس زه خدای پامانی وکړم هر وخت راځه بابا صحیح ده هر وخت راځه بابا وای جان دې شمه ای نو سه مخ خرابې په کومه ورشه مسئله الله را ورکړه الله دې خدای پامان خدای پامان بس دلته هم زما په شانتې ځوانان ولاړ دي السلام علیکم حاجي صاحب السلام علیکم بیا هم ستړي مه شئ راځه حاجي بابا لږ دې خواته ودرېږه او حاجي صاحب ته هم راځه دې خواته ودرېږه بس زه وایم ګوره ای وطنوالو او هیوادوالو ګوره دا ټول زما په شانتې ځوانان دي خدای دې زه وایم د دوی ځواني نه خرابوي راورسېدم ما ویلې پرېږده بابا په چکر راوتی دی نو دوی سره به خبرې اترې وکړو دغه د سروبي خلک دي ماشاءالله ډېر مینه پاله خلک دي سلام علیکم بیا هم وعلیکم سلام د ښکلي نوم نه دی زار شم اول خو دا معرفي نوم مې اجیار محمد ده اجیار محمد نو اجیار محمد دا راته ووایه چې ما خو چې ولیدل دغه د پلاستیکونه او دغه شیان چې خرڅوي دا پړي مړي څنګه دی کاروبار څنګه دی دا شکر ده بس ښه دی مخکې ښه وکړه اوس ښه دی اوس ښه دی مونږ تاسو په وخت کې څه ښکلې زمانه وه بالکل ډېره ښه بس وروره یو به خر و یو به زوم یو به ته وې وخت اوس خو چې دی وروره دغه هغه راوتي دي څه ورته وایي ټوټو موټره ټوټو اوس خو دا راوتي مونږ ستا په وخت کې خو دا نه وو که نه وو که نه څه ښایسته وخت و ما او تا واده چې دی ګوره په هغه باندې کړی کورتو باندې صحیح ده که نه څو دیګونه دې باندې کړي دوه درې که نه زنده‌باد یو اصیل غریب هم پکې ودوړول که نه مونږ وخت داسې حاجي صاحب سلام بیا هم د ښکلی نوم دې راته ګل محمد دا راته ووایه چې زما غوندې د ځواني دې د یار په غم کې زړه کړه که نه د
کاروبار په غم کې یاره کاروبار کوم زړه کړه یاره زه وایم زر کې خو ما نه ټول ژوند واخیستو سړیه تبای کړو هغې د لاسه خو زه دا ګوره ودرېدی څنګه د ژوند زندګي بالکل ښه ده الحمدلله خیر دی که او بالکل. او دا راته ووایه چې د تاسو په وختونو کې او په نن وختونو کې څونه فرق یاره یو څه راغلی پکې یو ډېر فرق پکې دا راته ووایه چې واده د په مڼو ویشتلو کړی که په عشق یې کړی په دې په عشق هم کړی. وای کوه زنده‌باد راکه د تندی بس دغه شانتې نران مې خوښ دي بس زه وایم یې خړپ خړوپ ماڼه وله او خبره جوړه شوه ښه نو دا راته ووایه چې څو دپې چې واده دې نه و کړی د خواښې کور نه څو دپې پټ تاو راتاو شوی ډېر تاو سو راتاو سو خواښې درته نه ویلې چې والکه چی شی کې ویلې درته او اگر وخت به غږ او کړ تا ورته څه ویلې چې منګکا نیسم مونږ ورته هله قربان او دې به ورته ویلې خو دا راته ووایه چې واده نه دې مخکې م کله توفه موفه ور وړله او که نه او کله 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 چی شی به دې ور وړل داسې مړې مړې وایي مڼو ډېر پیسې ویشتل غواړي. ویشتل یې په مڼو کړي او ور وړلې به م مڼې زه وایم قربان ښه دا راته ووایه قربان دې شمه چې ماشاءالله ماشومان خو دې شته او فضل د څو خدای ماشومان دي یو لس دانې به وي و قربان دې شمه بس مونږ هم دې ته جوړ یو خړپ او خړوپه لس دانې خړپ والکه هغې ژوند زندګي ده ګوره تعلیم دی هغه دی لږه ګزاره کوئ افغانان خو دې شانو شوقیان دي بچیان باید ډېر وي بس دوی څه وایي موږ افغانانو هم دا خراب کړو بس چې وروره به د دې په تمه باندې چې کال ته به خدای زوی راکړي خړپ لور شي بیا بل کال ته مونږ یې زوی خړپ لور شي بل کال ته وایي زوی خړپ بس همدې خړپ خړوپ کې مکمل د ټیم میدان جوړ شي همداسې ده خو زه خدای دې درجام برابر کامیاب و. دا راته وایي څه پیغام لري والا پیغام دغه لرو چې او وطنوال دی او قراري او امني زنده‌باد. سوله وي واو. او ژوند دغسې په میلو تېرو دا یو میله ده که نه نه زنده‌باد دا میله ده بالکل زه وایم خدای پاک دې زه وایم حاجي بابا دا خبرې رښتیا کړي نو د تاسو نه ډېره ډېره مننه او د تا نه هم ډېره مننه څه شوې وال حاجي بابا خو لاړو دا ګوره حاجي صاحب بس راشه دې خوا بس این کا بین کا و एकदम پټۍ شین کا سړیا چیرته لاړې زه وایم تا نه هم ډېره مننه حاجي بابا قربان هم شمه بس دا دي سروبي خلک دي ډېر مینه پاله خلک نو دوستانو ګوره بابا چکر خپرونه ده غم په پامیروینز یوټیوب چینل کې خامخا تاسو سر ورښکته کوئ د غوا ولا جګنګي ته یو لغت هم پسې ورکوئ او بل هلته چې ګوته غواړي تاسو مکمل سوک ورخطا کړئ چې ښه معلومه شي سړیه نو بس زموږ خپرونه به همدغه شي ته دوام لري خو زه په اخره کې وایم بابا تاسو وایئ چې زنده‌باد صحیح ده بابا بس با لاړم ما خدای په امان خدای په امان خدای په امان خدای په امان السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ټولې مشې بس زه وایم بابا دې باباګان بس دا خو ته پوهېږې چې دا د سروبي خلک دي او ډېر زه وایم مینهناک خلک نو دلته حاجي صاحب ولاړ دی بس دا زړه مې هسې پرې راخوږ شو ما ویل راځه یو خارجي حمله پرې وکړه سړیه د ټولو نه مخکې خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه زما محمد طالب حقاني وای حقاني صاحب د ژوند کوم شي وای حقاني صاحب قربان دې شمه دا راته وایي چې څومره وخت کېږي دلته ژوند یا 2 کاله کېږي او د دې د سروبي د لغمان د لغمان او ژوند دې دلته نه دا د مایانو پسې راغلی و انا باندې خوب ولګېد ګوپیان دې پرېښول پیان ملپیان دا باندې واچوه بس زه وایم ګوره دا خو د مایانو زور د بابا برکت مایان ماشاءالله یې همغه شانتې ځوان پاتې دی او نو دا راته ووایه چې مایان هره ورځ خوري که نه یو ورځ نه هفته کې یو ډېر ګرم دی ګرم دی خو چې ګرم دی ما غوندې زرکې سره به زه ګپ و شپ لګوه ځکه چې ما په موږ باندې حق لري که نه یې لري هغې ته پټ پټ وړې او که نه ډېر خیال یاره قربان دې راکړه بس ما غوندې چې څوک په زر کې باندې پام کوي زر کې سره ما هر وخت جګ هغه وی کله ته سروبي کې مایان خوري او کله چرګان خوري ما ویلې ودې لیونۍ لوري په تا باندې هم ډیراني چرګان خوري دا نوم ښکلی
وای انار خانه وای انات پیغام اوله که انارو په شان دي میا خیر شه دا راته ووایه چې څنګه یې الحمدلله ژوند خو ښه تېرېږي څو ماشومان لري دا راته ماشاءالله دا راته ووایه واده دې په خپله تبه کړی که ادې او دادا د هغوی په خوښه دي بیا دې هم ژوندی یې ښه دا راته ووایه چې کله کله د سروبي نه څه شی وړې او که نه یې وړې بس سروبي د سراسو په هفته کې یو ورځ آسو کانګور یانګور زنده باد انار انار آفرین او د تورغره اوسېدونکی واه واه کور واه واه وای قربان دې شم چې زما د جګو غرو قربان کې زما د جګو غرو قربان کې په دغه غرو کې میاخیل صاحب ښایسته ژوند کوي یو چک وکړه یو قربان او د میاخیلو د دکام نماینده یم زنده باد کې مشرتوبې کې زنده باد کې قربان خو دا راته ووایه میاخیل صاحب چې واده دې کړی و څو دیګونه دې باندې کړي واده مې چې کړی و ما په 2004 کال کې کړی 2004 هلته د دومره چې نو کنه بالکل زنده باد کوم وزم حلاله کله او هغه بس نه مونږه تا وخت خو وخه چیرته چړنه وزه به مالاله کړه خبره به اوس خو نن سبا داسې وخت وای او زمونږ تاسو په وخت کې انګریزي کې ورته وایي چې پتروم نه باتروم په انګریزي کې ورته وایي مونږ تاسو تشناب مونږ تاسو وخت په چیرته به مخته تیږه ولیدله ورناستو زنده باد او نن سبا چې ډیجیټل سوپرمکس بس خبر باندې ټول به پاک زنده باد په د اخره کې څه پیغام نه بس له تاسو دا او د سروبي ولسوالۍ ته یو پیغام ده چې یو سره راټول سي او یو موټی سي او د خپل وطن ته خدمت وکړي خپل وطن ګل وطن ډیره مننه حاجي بابا دې څه پیغام لري په پیغام دا ده چې حکومت اسلامي ده ډېر ښه حکومت ده سره حکومت همکاري پکار بس همکاري خو په اخره کې زه څه وایم ما به ته م وایې صحیح ده اتو پاتو ستو ماتو یو ځل بیا ووایه اتو پاتو ستو ماتو راغېره قربان بابا دې ژوندی غږ وکړئ بابا دې ژوندی نو زه وایم دوستانو مې اخر صاحب نوره ما ته خدای پاماني راکړه اجازه په خوښه مې شی ونې څښی شم ګوډۍ ونې خړی شم تندینه دې مخ الله قربان بس الله دې ژوند یا خدای پامان بابا زنده باد زنده باد لاړم خدای پامان لار وکړئ بس زه وایم دوستانو هیوادوالو او مینهوالو تاسو سره خو ما واده کړې وه چې بابا به چکر تاسو ته په سروبي کې صف کوي نو تاسو خو ولیدل د سروبي خلک هم ولیدل چې بابا سره یې څونه مینه وکړله او څونه مېلمه پاله خلک د هغوی سره هم ټوکې ټکالې وکړي د تیر وخت یادونه هم تازه کړه نو تاسو خو ګوره زما دا شاته ګورئ دغه د سروبي ښکلې سیمه ده لاندې ګوره پټي دي او اوبه دي ښایسته ښایسته نور زه وایم بابا ته مې اجازت ورکړئ خو یوه خبره یاد لرئ بابا به تاسو ته بله خپرونه په تګاو کې یعنې سفتهي هغه هم د سرو د انارو سره وایي زه وایم زر کیلو نشته یې را سره چې وی په تا باندې مې انار خوړلي وی چې
چې پلار ته دې معلومه شوې چې آفرین دي که څوک لور ورکوي خو د بابا غوندې هلک ته دی ورکړي چې ټوله ورځ مایان او انار پې خوري زه هم بابا ته نور ورکوي اجازه ده خو د دغه خرونې په انتظار اوسئ چې بابا چېرته هېر نه کوي زه هم نور بابا در نه اخلي خدای په اماني خدای په امان زه هم خو یو ځل په امیر وینز یوټیوب چینل ته سر ورښکاره کوي او زه هم د غوا د ګنګړي ته هم یو ټنګ ورکوي زه هم چې بیا بابا سره زما د ښکلي کیمرمین نعیم جهان سره چې د بابا په خپرونې کې یو ځای کېږو تر هغې مو په پاک الله سپارم د خدای په امان